بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افغانستان د اسلامي امارت د مجاهدینو او غازیانو اتلانو د توجه وړ ستاسو توجه ورته راګرځوم. محترمو مجاهدینو ورونو ته د خلیفه صاحب هدایات پیغام ولس ته جامع پیغام ده. ټول په غور سره واورئ. د ټول افغانستان ولس، د ټول افغانستان د مسلمانانو په نفع باندې پیغام ده. ډېرې خوږې، ډېرې نرمې، ډېرې په زړه پورې خبرې دي. هغه وینا په لیکلې بڼه هم تاسو ته وړاندې کوو، او کوم ویډیو کلیپونه چې د وینا دي په د مخابرې له طریقه له خپلو جهادي قمندانانو سره غږېدلی ده، هغه ټول تاسو ته نشرو. له ټول افغانانو، له ټول مسلمانانو ورونو مو هیله دا ده چې د لایف په شیر کې موږ سره مرسته وکړئ، تر څو د محترم جهادي شخصیت او زموږ د جهادي امورو امیر د ده کامله وینا ټولو طرفونو ته ورسیږي، خاص کر مجاهدینو ته، د افغانستان ولس ته، د ټولو ته د ده وینا ورسیږي. د رسنیو سانسور ده. مونږ له داسې یو حالت سره لاس او ګریوان یو چې نه زمونږ د مشرانو غږ اوچتولو ته څوک پرېږدي، نه مو د مجاهدینو غږ اوچتولو ته پرېږدي. تاسو په دې رسنیو کې ګورئ چې د روانو فتوحاتو یوه ویډیو د مزدورو رسنیو نه ده جګه کړې. همدغه مونږ او تاسو یو که جهاد کوو دغه بوج به اوچتوو، که د مجاهد سفریه برابرو مونږ او تاسو به کوو، که مجاهد ته مرمۍ برابرو مونږ به کوو، که د زخمي علاج کوو مونږ به کوو، که نشرات کوو مونږ به کوو، که د تلویزیونونو کار مونږ به کوو، که لیکلي، که رسنۍ، دا هر څه دا ټول زمونږ ذمواري ده، زمونږ مسؤلیت ده. اوس مونږ ته راله غاړې ده. هیڅ بخش د دې دپاره دا مه کوئ چې دا بخش کار د ما ده، دا نه ده، دا مسؤلیت زما ده، دا نه ده. ټول مونږ او تاسو یو له بل سره تړلي خلک یو. د محترم خلیفه صاحب آواز، د ده غږ، د ده نصیحت، د ده پیغام ټول ولس ته رسول پکار دي، ټولو مجاهدینو ته رسول پکار دي. هر مجاهد، هر افغان باید د ده له خبرو نه ګټه پورته کړي، عمل پې باندې وکړي. ډېر ښه هدایات دي، ډېر په زړه پورې دي. الله پاک دې مونږ او تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. قاري صاحب سعید خوستی مونږ سره په لایو خپرونه کې ده. نور د دې لایو په ټولو جزئیاتو باندې د خلیفه صاحب په پیغام باندې، په ویډیویي، په لیکلي باندې، د ټولو باندې به انشاءالله د تاسو تر تاسو پورې به ورسوو. باقي د الله پاک مونږ تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. الله پاک دې مونږ ټولو ته تاسو ته د اطاعت توفیق راکړي چې په ده باندې عمل وکړو، هغه خپل مسؤلیت ادا کړه، خپله غاړه خلاصه کړه، تر مونږ او تاسو خپل غږ راورسوه. له دې نه وروسته د مجاهدینو عمل، د عملي کار باید وشي، عمل په دې باندې وشي، کاملا اطاعت وشي، تر څو مونږ په دې جهادي امورو کې لا بری شو، لا بریالیتوب مو په نصیب شي. یعنې ځینې شیونه دا حالات داسې دي چې تاسو په الله باور وکئ چې چا یې تصور مخکې له دې نشو کولی. دا عظیم فتح، دا د الله تعالی نصرت، دا په نشتو وسایلو، دا دومره لوی فتوحات الحمدلله چې روزانه د ولس زړونه پې باندې یخېږي. په ضمن کې یوه خبره هغه خلکو ته کوم، رسنیو ته یې کوو، ژورنالستانو ته یې کوو، دغه د پاڅونوالو په نامه باندې دغه شي ته هیڅوک توجه مه کوئ. هر پلار ته وایو، هرې مور ته وایو چې خپل بچی دې پوه که، هر ځوان ته وایو چې سر دې په ګریوان کې کته که ګوره وژل کېږي، آخرت دې خرابېږي. د طالبانو په وړاندې، د ملا صاحبانو په وړاندې له درېدلو، له مقاومته لاس واخله. دغه خلکو ته چې نوي ځوانان دي، ځینې خبرې د دوی غوږونو ته غلط رسول کېږي. طالبان ګوره د دې هېواد بچي دي، هغه که د هرې قومي په هرې ژبې پورې تړلي. ګوره له تخاره نیولې تر قنداره، له خوسته نیولې تر هراته، له میمنې نه نیولې تر ننګرهاره، دا ټول مونږ او تاسو د دې هېواد بچي یو. ټول هېواد کې الحمدلله ښه په لوړ عزم باندې جهادي چارې په مخ روان دي، ښه په صله رحمۍ باندې. تر اوسه پورې به تاسو په نړۍ کې داسې جګړه نه وي لیدلې چې نه د حکومتي تاسیساتو ته زیان ورسېږي، نه د هغه څوک چې 20 کاله د طالب په وړاندې ولاړو هغه دې ووژل شي. ښه په نرمه باندې منطقې پوستې محاصره کېږي، سپین ږیري ورلېږي، علما ورلېږل کېږي، د سولې پیغام ورکوي، راشه وروره له جګړې لاس واخله، راځه
هغه پاڅونوالو ته وایي چې د امریکا امپراتوري، صلیبیانو، اربکیانو، خطه خاص او صفر یک او د مرګ قطه او د درد قطه او د زکام قطه او د ټوخي قطه او د شربت قطه او د ګولیو قطې، دا ټولې قطې ستړې شولې، طالب یې مات نه کړ، دا هېواد یې اشغال نه کړ. دغه څو له غرب نه راغلي سیکولران، دغه فلبرایټان، د دوی په خبره عمل مه کوئ. ټولو ورونو ته د هېواد په هر ګوټ کې چې د زمونږ د مینې پیغام ده، زمونږ د ورورولۍ پیغام ده، دا نصرت الهي نصرت ده، دا کوم کمال نشته. مونږ تر امریکایانو په جنگي تخنیک کې مخکې نه یو، تر د کابل ګوډاګۍ ادارې مجهزه نه یو، لیکن نصرت د الله تعالی وګوره. دغه نه تاسو درک وکئ، د طالب په حقانیت باندې سترګې مو ولې ړندې دي. وګورئ چې طالب دومره بری، دومره پیاوړی، دا څنګه؟ کاملا زه درته په یقین سره وایم چې د الله تعالی نصرت نه وي، دا هر څه ناشونی ده، ناممکنه ده، هیڅ امکان نه لري چې دغه د بغیر نصرت نه وشي، بغیر د الله تعالی له رضا نه دغه کار وشي، بغیر د الله له خوښې نه دغه کار وشي. یقیني درته وایم چې ډېر لوی فتوحات راغله، ډېر هغه څه وشول چې تصور نه ډېر لوړ د تصور نه د انسان. قاري صاحب سعید خوسته لینک لیږم، هغه به راشي. ملګرو تاسو هم کولی شئ راشئ دلته مونږ سره په لایو خپرونې کې ګډون وکړئ، د ادب په چوکاټ کې خپلې پوښتنې مطرح کړئ. الله پاک د تاسو ټول ژوندي لري. نن هم په یو خپرونه کې ما نه ځینې توندې پوښتنې وشولې. مبین صاحب قاري صاحب ته مې لینک لیږلی دی، لایک شیر شه، بیخي منظم دی، هېڅ خبره نه ده. قاري صاحب ته مې الله لینک دې لیږلی عزتمن لره، قدرمن شه. نو قاري صاحب محترم تاسو راشئ، څومره زر چې راشئ دغومره ښه ده. تاسو ټول لایو خپرونه نن مکلس زره کسانو لایو شیر نه کړ، بیا خو نو پوهېږې که نه، بیا ذاتي کار خرابه ده. الله والیم دلته بېجایه پرته ده. ښه نو تاسو راسئ، لایو خپرونې ته راشئ. الله مو ژوندي لره، الله مو بریالي لره. قدرمن اوسېږئ. لایو خپرونه ښه په شوق او په ښه په خوند باندې شیر کړئ، ښه په مینه خپل مسؤلیت خپل درک یې وګڼئ. د شاهین صاحب الله پاک مو ژوندي لره، ویډیوګانې چې څومره قاري صاحب تاسو ته لیږلي دي، ښه داسې مکمل ښه دسمال پې ووهه، پاک سوتره یې لکه شیشه غوندې صافي که، بس یوه ویډیو داسې وراچوه، پوه شولې؟ انډرسټینډ. نو لایو خپرونه شیر کړئ ټولو هغه خلکو ته، ټول افغانستان، هر افغان ته باید دغه د خلیفه صاحب پیغام ورسیږي. نور لارې مونږ نه لرو، یوازینۍ لاره د مونږ د همدغه اسلام پالو مبارزینو دغه لایو خپرونې دي، دغه فیسبوکي مبارزه ده، دغه ټویټر ده، انسټاګرام ده، یوټیوب ده، ټول مو محاصره کړي دي په توکل د الله تعالی سره. نو چې څومره کولی شئ لایو خپرونه شیر کړئ، دا مو مسؤلیت ده، مسؤلیت خپل درک کړئ. یقیني زه به د ډېرو پروفایلونه نن وګورم چې لایو خپرونه یې شیر کړې ده که نه. نو زمونږ لایو خپرونې ته راتګ هدف مو همدغه یو هدف ده، همدغه یو مو مقصد ده، یو مو مرام ده چې د مجاهدینو، د غازیانو، د اتلانو رښتینی اواز، رښتینی غږ هغه تر ولسه پورې ورسو. او نن شخصا زه په خپله ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر زیات، ډېر ځان نیکمرغه بولم الحمدلله چې له ډېرو ښو خلکو سره ناسته او پاسته مو شوله. دا ټول د دغه د مجاهدینو د حق آواز د اوچتېدلو له برکته. یو عادي انسان نو الحمدلله اوس ډېر عزت الله پاک راکړی. الله دې تاسو ټولو ته عزت درکړي. بس دغه د عزت په دین کې ده، عزت په اسلام کې ده، عزت په جهاد کې ده. یقیني که زه چېرته دغه خدمت چې اوس نه ده دا خدمت، خلکو خپلو سرونه وشیندل، دا که فرض مثال د کابل ګوډاګۍ ادارې سره زه وای، یا فرض که قاري سعید و یا دا نور خلک وای، نن به مو سرونه ټیټ نیولي وو، مړې سترګې به مو نیولې وې. دا چې هر خطر مو په ځان ومنه، هر مشکل مو په ځان ومنه، نن الحمدلله هغه د اوچتې سترګې درته ولاړ یو، شخ بریتونه په مخ کې ولاړ یو. همداسې عسکرو ته وایو، افغانانو ټولو ته وایو چې همداسې شخ باید ودرېږئ، داسې نښتر غوندې. د افغان سړي سره، مسلمان سره دا ټیټ سر خوند نه کوي. پوه شوې؟ د چا هغه شعر ورکې که اوس د شرنګا بابا غوندې شعر رانه ګډوډ نه شي، هغه شعر راته ولیکئ د چا ټیټ سوی سر د ملا تر تیره رسېدلی او د چا تر پامیره رسېدلی،
هغه یو کس ولیکي ورکې که بیا مانه غلطېږي هسې نه چې ویې خړومه بیا به د راکټ ګولۍ ترېنه جوړوي دتې به بیا په ما هم ریشخند وهئ. نو ګلانو لایف خپرونه شیر کوي، ښه په خوند شیر کوي. قاري صاحب محترم لایف خپرونې ته راشئ، نن لایف خپرونه ښه په خوند باندې شیر کوي. الله پاک مو عزتمن لره. دغه کار هم ښه نه ده. قاري صاحب محترم تاسو ته مو لینک لېږلی ده. الله تعالی مو ژوندي لره، الله مو په عمر کې برکات واچوه. راځئ زه له خیره سره لایف خپرونې ته راشئ. لایف خپرونه د سره شیر کوي. نن د محترم سراج الدین خلیفه صاحب پیغام ده، هدایات دي مجاهدینو ته دي، دې ځورېدلي او کړېدلي ولس ته ده، دې مجاهد ملت ته ده، د افغانستان لر او بر افغانانو ته ده، مسلمانانو ټولو ته ده جامع پیغام ده، سرخلاصه لیک ده، د ټول ملت دپاره ده، د ټولو طرفونو دپاره ده. راځئ چې نور دا د جګړې اور ختم کړو. راځئ د دغه څو سکشویانو فولبرایټانو له غرب نه راغلي ټامیانو په خبرو باندې ونه غولېږو. هغوی ته مونږ دعا کوو چې الله پاک د هغوی هم ذاتي نور پوی کړي. قاري صاحب سعید خوستی راغلی ده، هغه به راجي کړو له خیره سره. دتې به همداسې ورو ورو مخکې ځو. خو د تاسو به لوی کار دا وي چې نن مو خفه نه کوي، لایف خپرونه در سره شیر کوي، ځکه مونږ د میډیا سانسور نه منو، لاس او ګریوان یو له نړۍ سره. نو خامخا طبعا نو بیا خو لږ مشکلاتو سره به مخ کېږو. الله مو قدرمن لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم قاري صاحب سعید خوستی لایف خپرونې ته بخیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جنرال صاحب تاسو ته او ملګرو ته ټولو مولیدونکو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته او ټول د ویاړلي ملت ته د دې فتح او د دې څپې او د دې لړۍ مبارکي وایم. الله دې په موږ د شهیدانو د وینو د شهیدانو د قربانیو دا ثمره او نتیجه نور هم وګوري. الله دې دا فتح نور هم پراخه کړي. دا د الله تعالی نصرت دی. دا د هغه شهیدانو د وینو ثمره ده چې دشمنانو د اسلام دشمنانو د هیواد دشمنانو په تبرونو وهلي وو. دا د هغه شهیدانو د وینو ثمره ده چې دوی په ټانګونو پسې کش کړي وو. دا د هغه شهیدانو د وینو ثمره ده چې غوښې او هډونه په هوا کې باد شوي وو. دا د هغه شهیدانو د وینو ثمره ده چې قبر نه ده معلوم، ځای نه ده معلوم، خو د الله دپاره د اسلامي نظام دپاره وینه ورکړه، قرباني ورکړه. مبین صاحب محترم، نن موږ 3 موضوعګانې ډېرې مهمې لرو. یو خو د نن ورځې د فتح شوو ولسوالیو تفصیل، د هغې د تسلیم شویو عسکرو ویډیوګانې شاهین صاحب په ویډیو کې وي، هغه دې هم راشي او ویډیوګانې دلته ما لیږلي دي. او دویم د اسلامي امارت د مرستیال الحاج خلیفه صاحب والیانو ته، جهادي مسؤلینو د ولایاتو جهادي مسؤلینو ته هدایات ورکړي دي چې هغه ویډیو به هم واچو. دریم د اسلامي امارت له لوري اعلامیه راغلې ده چې اعلامیه کې هم مهم ټکي موجود دي چې هغه هم موږ تاسې باید د خپل ولس ته ورسوو او دوی سره یې شریک کړو. نو شروع د کومې ونه کوو؟ زه وایم دا اعلامیه به زه لومړی ولولم او اعلامیه ولوله، بیا به وروسته د خلیفه صاحب پیغام مجاهدینو ته، والي صاحبانو ته واورو. صحیح ده؟ صحیح ده. مهرباني وکړئ محترمو لایف خپرونه سره شیر. محترمو لایف شیر کوي. تاسې نه موږ د لایف شیر غواړو چې لایف شیر کوي، دا لایف ډیرو کسانو ته ورسیږي. په دې وشي کې تاسې موږ سره کومک او مرسته کوئ. شاهین صاحب زه د اعلامیه ووایم، تاسې بیا ویډیو واچوئ، همدلته دغسې ودروئ چې تیار آماده وي. په هیواد کې د وروستیو تحولاتو په اړه د اسلامي امارت اعلامیه. هیوادوال خبر دی چې مبین صاحب زما داسې خوښه ده چې شاهین صاحب ته ما ویډیو ورلېږلې ده، د اعلامیه په غږیزه بڼه دی. د اول د خلیفه صاحب به هغه واچوي خبرې، شاهین صاحب ته اول هغه واچوه، بیا نه وروسته بیا د اعلامیه مې چې تا ته په غږیز بڼه درلېږلې ده هغه بیا واچوي. بیخي صحیح ده.
بالکل قاری صاحب دغه به کوم اول به دغه ویډیویي هغه واچوم بیا به اوډیو واچوم دواړه اچوم سمه ده قاری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله تعالی مې د دنیا او آخرت سعادت او کامیابی نصیب کړه. د ټولو فتوحات مبارکي درته وایي. الله مې د ټولو ستونزو تکلیفو چې د کلونه د دې شپې انتظار مې په واخره تحبون نصر من الله وفتح قریب د ډېرې قربانۍ په نتیجه کې الله تعالی نن هغه شپې راوستلې. موږ سره د شکر الفاظ نشته، د الله تعالی شکرانه نشو ادا کولای، خو کوشش به کوو ټول چې د دې نعمت ناشکري ونه شي، کفران یې ونه کړو، تواضع عاجزي وکړو. خدای تعالی به دغه نعمت نور هم راباندې زیات کړي. غرض مې دغه دی چې د موجوده کوم صورتحال او د کومه لړۍ چې روانه ده د فتوحاتو د دې په باره کې یو څو توصیې او هدایت در سره هغه به در سره شریکه. اوس وخت کې زموږ په دومره اضطراري او حساسو حالاتو کې ټول مربوطه ولایاتو ولسوالانو دغه شي ته متوجه وي، لکه په بار و بار علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله او مولوي صاحب او د نظامي کمیسیون مسؤلین تاسو ته توصیه کوي چې دلته ظلم او زیاتی ونه شي، تکبر ونه شي. او دا حالات چې کوم دي اوس موږ امتحاني دوره ته داخل شو. دا امتحاني دوره چې کومه ده دلته په عمل کې او د موږ تاسو هر څه کتلی کېږي د دې په خاطر چې حالات نظامي حالات وي، جهادي حالات وي. اوس به تاسو ملکي داخلېږئ. د دې دپاره ټول ولي صاحبان او ولسوالان د نظامي کمیسیون په مشوره موافقه باندې یو تصمیم د دې دپاره ولرئ په ذهن کې چې یوه مفتوحه ولسوالۍ ته تاسو داخلېږئ چې تاسو کامل د حکومتدارۍ یو نظام په فکر کې در سره وي. مخکې خو یو نظامي حالات وي، داسې یو فکر در سره وي چې زه یو مفتوحه ولسوالۍ ته هلته ملي تاسیسات موجود دي او د نظام کې دننه دغه دلته د خلک اسناد دي، حقوق دي، دغه زموږ نه یو پالنه غواړي، یو خدمت غواړي. د دې دپاره نقشه د هرې ورسره چې وي چې د هر ولسوالۍ په کچه امنیه قومندان شو، ښاروال شو، استخباراتي مسؤل شو، داسې یو تصمیم چې هغه کوم ارګانونه هلته دي هغه تاسو برحالې وساتئ، د ولس مخې بند نه کړئ، د ولس حقوق درنه ضایع نه شي. بل طرف ته دا بیت المال چې کوم دی تر ډېره زیاته پورې ملګري دې شي ته متوجه شي زموږ تاسو دغه معامله د رفتار مو په شریعت باندې روان دی چې دغه کوم بدلګۍ کوم کتې کو چې زموږ سره علما موجود دي قدم په قدم د دې پوښتنه وکړو چې اوس په دې حالاتو کې مال غنیمت او مال پی مطلب دغه شیان موږ په صحیح معنا باندې په ډېر احتیاط سره دا وپېژنو چې هغه خلک چې په خپله خوښه باندې اسلامي امارت سره یو ځای شي د دې مال او سر ټول موږ بیا امن دی ته ورکړو. دا مال چې کوم دی دا غنیمت نه ګرځي، دا زموږ تاسو بیت المال او مال پی د هغه څوک چې په جنګي حالاتو کې موږ ونسو هغه مال بیا غنیمت کولی شو. داسې د دقت نه کار په هر قدم کې ملګري باید واخلي. او بل طرف ته ډېر د دې شي سره هم دی متوجه وي ملګري چې دا هم د لاسه ورکړې ده د دې نه په استفاده دغه وروڼه چې کوم اسلامي امارت سره یو ځای شوي دي موږ داسې نه ورسره کوو چې په دې حالاتو کې د روحیه د لاسه ورکړي موږ انتقامي جوش او انتقامي جذبه دا لاس په راپورته کړو په دا وخت کې د دوی نه غش واخلو. دا زموږ اسلامي اصول نه دي. تاسو کوشش کوئ په دې وخت کې دغه وروڼه چې اسلامي امارت سره یو ځای شوي دغه په خوله باندې اطمینان ورکړئ، نور مخور خلک ورته برابر کړئ چې د اسلامي امارت سره یو ځای شي، د دې سره مل ټول تاسو کامل احترام وکړئ او مشکل
ورته جوړول. حالاتو کې څوک د جنگ لاره اختیار کوي او د غاړه نه ږدي اسلامي امارت ته، په حالاتو کې بیا په خپل ترتیب باندې د نظامي مسؤلینو په مشوره باندې تاسو کار کوئ. نور چې د کوم سیاسي پروسه په څنګ پورې سره روانه ده، 14 میاشتې د دې ټوله پابندي په ډېره ښه معنا باندې وشوه. اوس هم موږ په دې کې ملګري باید دې ته متوجه وي چې بیا هم هر قدم چې اخلي او په دې کې د هغه کار چې په سیاسي ملي اسلامي لحاظ سره دلته یوه ګډوډي رامنځته کوي، هغې سره باید ډېر احتیاطانه قدم موږ واخلو. نور مو د هره طرف نه د خدای تعالی نه خصوصي نصرت او حفاظت درته غواړم چې که د چا کومه شخصي خبره وه هغه په شخصي نمبر کې وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قاری صاحب شاهین صاحب پرېږده. شاهین صاحب دغه خبرې چې وې دا عمومي والیانو ته وې، دا وروسته بیا د یوه والي صاحب سره خلیفه صاحب خبرې کړي دي، هغه هم واچوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. تاسو هم ستړي مه شئ، ښه یې جوړې ملګري مجاهدین مو سره ښه دي. الله تعالی مو ټول سعی ترتیبونه قبول کړه، د ټولو فتوحاتو مبارکي درته وایي. خدای پاک مو دغه سرلوړي کامیاب لره. ښه خو یې امین. الله تعالی دې تاسې مبارک وګرځوي. خدای پاک دې تاسې ټول هدایات او ستړیاوې او تکلیفونه قبول کړي. الحمدلله خیرات دی، مشکل نشته، دې ښه جوړ یو. په دې حالاتو خبرېږو انشاءالله چې حالات خو ښه طرف ته روان دي. الحمدلله اوس دې ښه الحمدلله د توقع نه خلاف ښه طرف ته روان دي. الحمدلله الحمدلله الله تعالی مو خصوصي نصرت او حفاظت وکړه. موږ خو ملګري چې کوم دي د هغه د لارو نه د تاسو هغه کومو مشورې او غوښتنې چې کومې وي او ضرورتونه هغه سره خبرېږي. نن مې داسې غوښتل د حالات ډېر حساسو حالاتو بدل شوي دي، د دې د وجې نه موږ هغو طرف کوو چې کوم مقتدر ملګري مسؤلین دي په خپلو کارو باندې کنټرول لري. موږ دا ښه وبلله چې که د موجوده صورتحال په داسې شکل باندې چې زموږ پخوانی ترتیب یو جهادي او نظامي ترتیب و، اوس موږ یو نظام ته داخلېږو. د دې د وجې نه دا ښه بلله چې ملګري ټول دې ته متوجه شي چې ځان سره یو داسې تشکیل ولري چې کوم مفتوحه ساحې ته دی داخلېږي، د هغه نقشه هلته هغه ملکي نقشه او تر څنګ هغه دفاعي نظامي نقشه د هغه په فکر کې وساتي. انشاءالله تاسو متوجه یې دغه ته پوره به انشاءالله موږ هغه ته توجه وکړو. مخکې توجه دې نیمګړې وه، انشاءالله اوس دې پوره کړو دغه طرف ته. انشاءالله اطمینان درکوو د خپله طرفه چې څنګه هدایت یې هغسې به عملي کوو د خیره. خدای تعالی مې عزت وکړه. د بعضې داسې اضطراري حالات چې اوس کوم خلک د اسلامي امارت سره یو ځای کېږي، ولو چې ډېرې ناخوالې تېرې شوي دي، د خلکو جذبات په خپل کنټرول کې نه دي. د دې د وجې نه کشرانو ته او ملګرو ته دا توصیه کېږي چې انتقامي جوش ونه لري، د دې په ځای د تحمل او د برداشت نه کار واخلي او په ضمن کې چې کوم ملي تاسیسات دي او د ولس د ضرورتو هغه اسناد او املاک او دا شیان چې کوم دي د دې ښه تحفظ وشي. پخوا تشکیل زموږ تاسو یو د خپلو وخت مطابق تشکیل و، دلته په مفتوحه ساحې کې د ولسي خلکو سره په ملکي چارو کې د وخت د ضرورت په بنا باندې تاسو ښه سوچ غور لاندې دومره ترتیب ونیسئ چې مسؤلین ملګري ذهناً دې ته متوجه وي چې هر څوک خپل مسؤلیت وپېژني.
باید د ځان سره یو تشکیل ولري، د امنیت په بخش کې، د ښاروالۍ په بخش کې، د استخبارات په بخش کې. اوس موجوده صورتحال خو داسې دی چې هغه د حکومتدارۍ چې کوم تقاضا ده هغه تصمیم تاسو د وخت د مخه چې ملګري ورته متوجه وي. په دې کې مې غرض دغه دی هغه مشکلات چې ملګري ورسره مخامخ کېږي په شرعي بخش کې زموږ وړه خطایي چې کومه ده د هغې جبران بیا مشکل وي. د غنایم نن سبا زیات شوي دي، د دې توپیر باید ملګري وکوي چې یو تسلیم شوي خالق دی چې په خپله خوښه راشي د هغه مال چې دی شرعاً موږ ته نه راواکي بیت المال ګرځي. داسې هدایات او توصیې ملګري ته چې کېږي وخت نه وخت چې خدای مکه د الله جل جلاله په ناراضتیا او خفګان کې موږ واقع نه شو. دا ضروري ده. نور خو الحمدلله موږ مطمئن یو د تاسو په موجودګۍ کې په ټولې منطقې ته یو خیر خدای پاک رسولی الله مو خصوصي نصرت وکړه. الله تعالی مو خصوصي نصرت او حفاظت وکړه. او ښه ده، دا منطقه ډېره حساسه منطقه ده. دا بیړه نه ده په کار چې انشاءالله څومره تاسو په تدبیر او فکر باندې یو کار کېږي د هغه به خیر وي انشاءالله. سمه ده، صحیح ده. انشاءالله بل قدم کې انشاءالله هغه د سپینږیرو د مخورو خبره انشاءالله که خدای کول مخته یې وړو بیا به الله تعالی انشاءالله ترتیبونه برابر کړي. ډېره ښه ده، ډېره ښه ده. الله تعالی دې خصوصي نصرت سره وکړي. نور خو به داسې څه خدمت زموږ لایق نه وي، څه ضرورت خو به نه وي. الله پاک دې تاسې نه راته کموي انشاءالله چې زموږ ضرورت و هغه مو ټول پوره کړي دي. داسې خاص مشکل نه ده په یوه طرف کې الحمدلله ټولې چارې مو منظمې دي، مشکلات مو حل دي. ډېره ښه ده. انشاءالله موږ کوشش کوو چې که ضرورت پیدا کړو زموږ انشاءالله غږ راباندې کوي موږ ځان حاضروي. ښه الحمدلله. ملګرو تاسو د خلیفه صاحب محترم خبرې واورېدې. د خلیفه صاحب د محترم د خبرو څو مهم ټکي وو. زه شته یم، زما غږ شته تاسو سره؟ هو غږ دې شته مهرباني. د خلیفه صاحب محترم د خبرو څو مهم ټکي وو. لومړی مجاهدینو ته یې توصیه وکوله چې تواضع عاجزي خپله کړي، تکبر ونه کړي، غرور ونه کړي او د الله تعالی په د نعمتونو چې فتوحات دي په دې باندې شکر ادا کړي. دویم د خلیفه صاحب محترم دویمه مهمه نقطه چې ده وویل هغه دا وه چې مجاهدین ملګري چې دي هغه اوس په امتحاني دوره کې دي. موږ په یوه امتحاني دوره کې یو، په داسې دوره کې یو چې خدای مکه که د موږ نه تکبر وشي، غرور وشي، د الله سرکشي وشي نو الله تعالی به موږ ته سزا راکړي. او بله خبره ده خلیفه صاحب بل دا وویل چې موږ په اوس حالت کې دي نظامی او جهادي حالت نه یو ملکی حالت ته داخليږو. نو څومره ملکی او نظامی مسؤلین چې دي هغوی ته لارښوونه دا ده، ولسوالانو ته لارښوونه دا ده چې دوی د ځان سره یو ملکی تشکیل هم برابر کړي تر څو عامه خلکو ته خدمات وړاندې کړي. مفتوحه سیمو کې ملکی او دولتي اسناد، املاک، دفاتر چې دي هغه ضایع نشي، د خلکو ملکیتونه ضایع نشي، ملي تأسیسات، ملي شتمنۍ ضایع نشي. او بل خلیفه صاحب ټینګار په دی و چې د خلکو حقوق ضایع نشي او ملګرو ته توصیه دا وه چې هره معامله باید د شریعت مطابق وي، د شریعت په چوکاټ کې وي، د شریعت د اصولو مطابق وي. او بله خبره ده چې خلیفه صاحب وویل چې څوک چې د امارت سره په خپله خوښه یو ځای کېږي د هغوی مال بیت المال نه ګرځي. نو په دې شي کې هم تاسو احتیاط کوئ او کوم شیان چې تاسو په جنگي حالت کې نیسئ هغې ته موږ غنیمت ویلی شو. کوم عسکر چې په خپله خوښه تسلیمیږي، وسایل راوړي، هغه غنیمت نه بلل کېږي. بله خبره دا چې خلیفه صاحب وویل چې باید د انتقام جویۍ نه لاس واخلو، ملګري انتقامي جذبه ونه لري او څوک د انتقام فکر ونه لري چې موږ د چا نه انتقام اخلو. او خلیفه صاحب وویل چې کوم ورونه چې د موږ سره یو ځای کېږي د دغه ورونو په توسط موږ نورو ته هم اطمینان ورکوو
موږ دوی ته ډاډ ورکوو چې دوی ته موږ کامل احترام لرو، موږ دوی ته کوم مشکل نه جوړوو، د دوی راتلونکي به محفوظ وي، موږ دوی ته دوی د راتلونکي تضمین ورکوو، ډاډ ورکوو، اطمینان ورکوو. او بله خبره دا چې په تیرو د کومه سیاسي پروسه چې روانه ده دا هم په ښه معنا 14 میاشتې چې کوم قرارداد شوی تړون شوی د امریکایانو سره، نو هغه هم داسې یو قدم و چې د موږ ملي او اسلامي ارزښتونه پکې ساتل شوي وو. مبین صاحب دا د خلیفه صاحب د خبرو څو مهم ټکي وو، نو یو څو په اورېدونکي کره اخلئ، هغې نه وروسته بیا د اسلامي امارت کومه اعلامیه راغلې دغه اعلامیه به شاهین صاحب واچوي. قاری صاحب محترم، مخکې له دې چې اعلامیه اچوئ یوه پوښتنه چې باید دا جواب شي او ډېره ضروري ده، رسنیو ته څه پیغام لري؟ په دې وروستیو کې رسنۍ یو طرفه قضاوت کوي، خلک ملکي ولسي خلک پاڅون ته راهڅوي، دغو ته مو څه پیغام ده؟ پاڅونوالو ته مو څه پیغام ده؟ هغه قمندانانو جنگي قمندانانو ته چې د اور په لمبو باندې پټرول شیندي، راتلونکي د دوی لپاره څه پیغام لري؟ قاری صاحب د مونږ غږ شته؟ مبین صاحب زما غږ درځي تاسو ته؟ تاسې غږ ما ته نه راځي. د ما اوس مې غږ شته؟ اوس مې غږ صحیح ده. قاری صاحب په دې وروستیو کې رسنیو بیا مخکې قضاوت خو مونږ له اول نه تر اخره پورې قضاوت د دوی یو طرفه و، خو اوس په دې وروستیو کې یو بل زهرجن تبلیغاتو ته زور ورکړی، ولسي خلک، ملکي خلک، ځوانان له جذباتو نه استفاده، پاڅونوالو په نامه باندې د دوی جعلي تصویرونه د خلکو پخواني نشر کوي په رسنیو باندې، تر څو خلک راوپارئ د طالبانو په مقابل کې. هغه قمندانانو ته، رسنیو ته مو څه پیغام ده؟ هغه خلکو ته، هغه ځوانانو ته؟ لومړی خو موږ دغه ځوانانو ته پیغام دا دی چې ګورئ، تاسې د موږ افغانان یې، تاسې د موږ ورونه یې، تاسې د دې خاورې باشندګان یې، د خاورې اوسېدونکي یې، د دغې میلیونرانو، میلیاردرانو، د دغې خاینانو، د دغې وطن فروشانو، د دغې امریکایي ګوډاګیانو په یو څو ډالرو مه خطاوځئ. دا خلک دا د دې خاورې نه دي، دا دلته د یو څو ورځو میلمانه دي. تاسې باید د تیرو 20 کلونو نه درس واخلئ. په تیرو 20 کلونو کې دغه میلیونرانو، میلیاردرانو تاسو ته کومه ګټه در ورسوله؟ کوم خیر یې در ورسولو؟ عطا محمد نور چې پرون د بسیج ملي خبره کوي، د شرم نه لري؟ داسې یو څوک نشو پیدا چې دته یې ویلی وای چې تا په تیرو 20 کلونو کې د خپل خلکو ته څه کړي دي؟ پرون دی چې دوحې ته، قطر ته په مذاکراتي ټیم کې خپل شیرخوار بچای، پیرودونکی بچای دی په مذاکراتي ټیم کې لېږلو. په دا ټول بلخ کې دومره یو څوک نه و چې تا مذاکراتي ټیم کې لېږلی وای؟ همداسې دوستم چې خپل ماشوم بچای په مذاکراتي ټیم کې لېږلو. ولې؟ ځکه د ده په نظر داسې څوک نه و چې د په مذاکراتي ټیم کې لېږلی وای. د خلکو ملت ته څه نه دي کړي، د خلکو خپلو خلکو ته څه نه دي کړي. دوی که کړي دي خپله سرمایه یې جمع کړې ده. نو موږ د ولس ته، د خلکو ته مو د دوی نه مو غوښتنه دا ده چې بیدار شي او تیرو 20 کلونو کې د خپل ځان وګوري چې د دغې خاینانو نه دوی ته کومه ګټه رسېدلې ده. او دغه خاینانو ته موږ دا وایو چې ګورئ، داسې وخت به راشي لکه نن چې اسلامي امارت په اعلامیه کې دوی ته واضحه کړې ده، داسې وخت به راشي چې بیا به اسلامي امارت تاسې ته عفو نه کوي. هغه خلک چې د خلکو په پارونه کې د دې ولس نه په سوء استفاده کې لاس لري، هغوی ته بیا عفو نشته. دغه میلیونرانو، میلیاردرانو ته موږ وایو چې دغه عمل به ستاسې په نقصان تمام شي. امارت ته نقصان نشئ رسولی، د فتح دا طوفاني لړۍ نشئ بندولی، او د دغې ماتې خوړلو عسکرو مورال تاسې نشئ راژوندی کولی. خو ښه به دا وي چې د تیر نه عبرت واخلئ، د تیر نه درس واخلئ. ډالر هم دومره بس و چې تاسې جمع کړل، عیش و عشرت دومره بس و چې تاسې وکولو، شراب و کباب دومره بس و چې تاسې وخوړل. نور دا ملت پرېږدئ چې د خپل ځان دپاره خپله سرنوشت وټاکي. نور هغه وخت تیر شوی دی، هغه وخت نور تیر شوی دی چې تاسې په امریکایي ټانک سپاروئ، ملت ته به مختارونه ورکول. هغه وخت تیر شوی دی چې د امریکایي تیارې نه به تاسې ملت ته اختارونه ورکول.
قاری صاحب محترم یو بل قمندان هم د په نامه د حضرت علي باندې په شهید ځوانان غلط کړي دي. حضرت علي له کورنۍ مشکل نه خو به خبره چې لنن 10 کاله مخکې د کور زنانه او پیغلې او بل جهادي قمندان تختولي تر اوسه پورې ورک ده. یو څوک چې په خپل ښځې ننګ نشي کولی په وطن څه ننګ وکړي؟ په شهید ځوانان یې راجګ کړي دي. هغه ځوانانو له احساساتو غلطه استفاده کوي. څه پیغام لري دې خلکو ته؟ مبین صاحب محترم دغه خلکو ته بیا موږ دا وایو، بیا موږ دوی ته چانس ورکوو، دوی ته بیا موږ وایو چې ګورئ هغه وخت تیر شوی ده، هغه وخت تیر د هغه خوبونه نور اوبو وړي دي. تاسې د تیر نه عبرت واخلئ، د تیر نه درس واخلئ. دا تاریخ یوازې نن نه دی، دا 20 کاله پخوا هم تکرار شو، 40 کاله پخوا تکرار شو. کله چې روسان د دې خاورې نه وشړل شول، کمونستان هم داسې بې اثرې پاتې شول. ډاکټر نجیب هم داسې ملیشې جوړې کړې، خو په درد یې ورته ونه خوړو. تاسې ته په درد ونه خوري. مایکریسټل هم جوړ کړي و، دغه ولسي پاڅونوال خو هغوی هم جوړ کړي و. مخکې مبین صاحب په یوه خبره کې زه خطا شوم، لکه څنګه چې خلیفه صاحب وویل، زه د خلیفه صاحب په دې خبرې په تشریح کې خطا شوم. کوم عسکر چې را په خپله خوښه راځي هغه مالفی ګرځي. ما غالبا وویل چې دا بیت المال نه ګرځي، هغه مالفی ګرځي. دغسې خلیفه صاحب وویل. دا یو ځای مې اصلاح کولو. مبین صاحب که چېرته کتونکي هم ماشاءالله ډېر دي، د کتونکو نه مو غوښتنه هم دا ده چې لایف شیر کړئ. د خلیفه صاحب خبرې مهمې، وروسته د امارت اعلامیه ډېر مهم ټکي د ځان سره لري او ډېر مهم ټکو نه مشتمله اعلامیه ده. تاسې دا لایف شیر کړئ چې هر چا ته ورسیږي، دښمنانو ته هم ورسیږي. د دښمنانو نه هم غوښتنه دا ده چې دغه اعلامیه واورئ. وخت د دې دی، دا وخت تاسې ته اوس هم شته چې تاسې په خپلو ګریوانونو کې سر ټیټ کړئ. قاري صاحب محترم، دغه ځوانانو ته مهمه پیغام، هغه امریکایي قمندان چې په نوبتي شکل افغانستان ته راغلي، دغه ټولې لارې چارې هغوی ازمایلي دي، ناکام شوي دي. ولسي پاڅون کوونکو په نامه اربکیان همدغسې محلي اردو، محلي پولیس دوی جوړ کړه، نتیجه یې ور نه کړله. اوس به آیا دغه د ځوانانو جذبات بیا یې ورته دوی د مرګ کاندې ته ټېل وهل وي که نه وي، چې د امریکایانو شتمني، ډالر، وسایل هغه کار ور نه کړه. حضرت علي، اتانور، دغه اسپایر ټوپکمارانو دغه توطیه به نتیجه ورکړي. ځوانانو ذهن خلاص کوي. قاري صاحب محترم، مبین صاحب محترم، اوله خبره خو دا ده چې 20 کاله یوه اردو چې امریکایانو روزلې ده، کمانډو یې روزلي دي، مجهز دي، ټانګونه ورسره دي، وسلې ورسره دي. 20 کاله په دوی باندې 63 میلیارده ډالر مصرف شوی ده، 63 میلیونه ډالر په دوی باندې مصرف شوی ده. هغه اردو، هغه د طالب د ملت د مقاومت په مقابل کې لاسونه پورته کوي، وسله په ځمکه کې ږدي. نو هغه سړی چې هغه د امریکایي بیس، د امریکایي کمپاین، د امریکایي هوایي میدان مزدور پاتې شوی ده، هلته جاروکش پاتې شوی ده، هلته بې ادبي معاف ګندګۍ پاکوونکی پاتې شوی ده. د امریکایانو درېشۍ یې مینځلې. دا هغه خلک دي چې دوی راټول کړي دي به د امریکایانو، مبین صاحب، د امریکایانو درېشۍ یې مینځلې. نو دغه درېشۍ مینځونکي به بیا د دې ملت په مقابل کې مقاومت وکړي. دا خو ډېره نادره خبره ده، دا خو ډېره د حیرانتیا خبره ده چې تاسې په خپله مجهزه روزل شوي اردو باندې باور نه لرئ، او په دغه څو د امریکایي کمپاینونو جاروکشان دغه مو راټول کړي دي، په دوی باندې اوس تاسې خپل ځان ساتئ. مبین صاحب غږ مشته؟ غږ مشته؟ غږ مشته. جنرال صاحب راځي بیرته. مهرباني جنرال صاحب ډسکنیکټ شو. مبین صاحب محترم، دا اعلامیه که واچوئ، اعلامیه که واچوئ، اعلامیه واچوئ. شاهین صاحب محترم، اولې شاهین صاحب اولې هغه واچوه، پښتو بڼه واچوه، بیا وروسته فارسي بڼه واچوه. قاري صاحب محترم، یو اورېدونکی به راواخلو، بیا به اعلامیه واچوو. څنګه دې خوښه ده؟ صحیح ده، خوښه مې ده، خوښه مې ده. ټوله نه مخکې نصرت افغان راغلو، مهرباني وکړئ وروره کوشش وکړئ چې د ادب په چوکاټو کې خپل خبره وکړئ. سلامونه تاسو ټولو ته. مبین صاحب محترم، له قاري صاحب څخه یوه پوښتنه کوم، که قاري صاحب په لنډو الفاظو کې جواب راته راکړي.
13 ورځ نه البته 2 ورځې مخکې عثمان کاکړ شهید شوی د په دې حق لکه د خپل نظر ماته ووایه بیا موضوع ته راځم. وروره زه عثمان کاکړ نه پیژنم څوک ده زه د شهید شوی ده شهید چاته وایي زه خپل نه پیژنم څه یې کړي دي کردار خو ګوره موضوع ته راځو کاري صاحب محترمه عثمان کاکړ باندې نن ټول پښتونخوا غمجنه وله ټول افغانستان البته ټول پښتانه نه زه پیغمجن یم نه زه پیژنم نه د ما دپاره د اسلام دپاره نه کوم څه کړي دي نه د هېواد دپاره نه د په مقابل کې څه کړي دي دا د کوم جي ده دا ستاسو غوندې له ایران منډۍ څخه نه ده راوتلی قاري صاحب خو ستا د اوسه بې غیرته سبحان الله ډېر اعلی ډېر ښه دې وکړه مونږ څومره عزت درکړه دلته راغلو خو جواب راکړه د کوم جي ده د کوم ځای ده ولې پیغمجن شم څه یې کړي دي څه یې کړي دي په کوم دلیل پیغمجن شم او مونږ پنجابیان هغه د پارلمان غړی د شل کلن اشغال په مقابل کې څه کړي دي چې ما پیژندلی زه خو یې نه پیژنم چې څوک دا چې کاره دا چا وژلی د چا ووژلو څنګه ووژل شو څه ګناه یې کړه ولې ووژل شو خو همدا خلک دي همدا ډنسران دي ګډاګران دي چې د ښځو سره یې ګډ غومبر چولی وي ګډېږي بیا سره ووژل شي بیا سره یې پته ونه لګېږي نو خو په دوی خو موږ نه یو خبر دوی پوه شه ګډ غومبر یې پوه شه ډانس او ګډا یې پوه شه د ښځو په منځ کې ګډا او ډانسونه پوه شه او هغه انتقام یې پوه شه چې څوک یې اخلي که یې نه اخلي د مونږ سره څویم د څه پیژن او انتقام یې پوه شه که کوم نر پیدا شي خو انتقام به یې واخلي که نه که د دې انتقام د ښځو په ګډا اخیستل کېږي په چکچکو اخیستل کېږي په نری تکبیر اخیستل کېږي مرداباد او زنده‌باد باندې اخلي مرداباد او زنده‌باد نری تکبیر خو هم دی نه وایي نری تکبیر ته خو هم دوی عقیده نه لري دوی خو مرداباد او زنده‌باد وایي په پارلماني مبارزې اخلي پارلماني مبارزې اخلي دا د خدای دشمنان دا د پښتنو واقعي دشمنان هم دا دي چې پښتنو دشمنان دا 80 کاله د پښتون په نوم دوی معامله وکړه د پښتون په نوم دوی بلډینګونه جوړ کړي دي د پښتون په نوم دوی سرمایې جوړې کړي دي دا څنګه د پښتون حقوق دي چې ته یې غواړې مبین صاحب موضوع نه به نه وځو دا خلک بله خوا مصروفوي اعلامیه واچوئ اعلامیه واچوه ګرو لایف پرونه شعر کې الله مو ژوندي عزتمن او قدرمن لره امارات تسبیح استورو زل د حق لخر امارت دی که خدای کول حاکم پر لر او بر امارت دی په هیواد کې د وروستیو تحولاتو په اړه د افغانستان د اسلامي امارت اعلامیه هیوادوال خبر دی چې د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا په دې وروستیو کې د الله تعالی په نصرت او د خلکو د همکارۍ او ملاتړ له امله پراخې سیمې ډېری ولسوالۍ قرارګاوې پوستې او مراکز له دښمن څخه تصفیه سوي په دې شرایطو کې چې لا هم پرمختګونه دوام لري غواړو چې هیوادوالو مجاهدینو او عام ولس ته لاندې ټکي واضح کړو دغه لویه فتح او صوبه د ټول افغان مسلمان او مجاهد ولس بری دی چې موږ ټولو ته مبارکي وایو او د سپېڅلي جهاد د اهدافو د بشپړ تحقق هیله لرو اسلامي امارت وروستي تحولات د هیواد او ولس لپاره په خیر ګڼي چې له امله له ګڼو ولسوالیو د جنګ عوامل تصفیه سوي سوله او امنیت حاکم سوی امید دی چې همدا به له ټول هیواد څخه د اشغال راوړو بدمرغیو د تصفیې پیلامه سي څرنګه چې د اسلامي امارت مجاهدین د هیواد تر مختلفو قومونو قبیلو او سیمو پورې اړه لري او د هیواد په سطحه د هر قوم توکم او مختلفو اقشارو نمایندګي کوي نو ټولو هیوادوالو ته بشپړ ډاډ ورکوي چې د هیچا په وړاندې به تبعیض انتقام جویي ځان لوړ ګڼل او خصمانه اقدام نه کیږي د دشمن په صف کې ولاړو عسکرو پولیسو اربکیانو او نورو کارمندانو ته یو ځل بیا هم دعوت ورکوو چې د سلګونو نورو عسکرو غوندې د اسلامي امارت غیږې ته په پوره ډاډ سره راسي موږ یې هرکلی او عزت کوو خپلو کورونو ته به یې په پوره اطمینان سره ورسوو کوم پخواني چارواکي او عسکر چې له مخالفت څخه یې لاس اخیستی او مجاهدینو د سر او مال امن ورکړی هغوی دې په مفتوحه سیمو کې خپل د اطمینان ژوند ته دوام ورکړي د دشمن تر واک لاندې سیمو ته د کډې نه باروي او نه دې بیا د مخالفت لاره نیسي د اسلامي امارت مجاهدینو ته لارښوونه سوې چې د ولسوالیو په نیولو سره هلته امنیت ټینګ کړي
له دولتي ودانیو څخه علاوه په بازارونو کې د خلکو د دکانونو، کارځایونو، مارکیټونو، صرافیو او نورو هټیو امنیت ټینګ وساتي ترڅو د چا شخصي اموالو ته زیان ونه رسیږي. په مفتوحه سیمو کې که د جګړو له امله مدرسې، ښوونځي، روغتونونه یا نور عام المنفعه اماکن تړل سوي وي، باید بیرته سملاسي پرانیستل سي او خپل کار ته دوام ورکړي. ټولو تجارانو، دکاندارانو او هټیوالو ته ډاډ ورکوو چې اموالو ته څوک ضرر نسي رسولی. هر ځای ته د مجاهدینو په رسېدو سره لومړی کار چې کیږي هغه به امنیت ټینګول وي چې د خلکو سر، مال او عزت خوندي سي. هغه سرحدي تجارتي بندرونه چې د اسلامي امارت د مجاهدینو لاس ته لوېدلي هغه به فعال وساتل سي. ټول تجارتي صادرات او واردات به کما فی سابق دوام پیدا کړي او د تجارانو دفتري کارونه به بېله ځنډه پر مخ ځي. د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکول کیږي چې سرحدي سیمو ته د مجاهدینو په رسېدو سره به ګاونډیو ته هیڅ ستونزه نه پیږي او تګ راتګ په برخه کې به کوم خنډ نه رامنځته کیږي. همداراز به د ګاونډیو هیوادونو خاوره هم زموږ له خوا څخه په امن وي انشاءالله تعالی. د هیواد په سیمو باندې د اسلامي امارت د مجاهدینو په تسلط سره به د هیچا حق نه ضایع کیږي. ښځو، نارینهو، اقلیتونو، رسنیو او ټولو اقشارو ته یو ځل بیا ډاډ ورکول کیږي چې اسلامي امارت به هغوی ته د قدر په سترګه ګوري. ټول شرعي حقوق به ورته ورکول کیږي او د مشروع کار او خدمت زمینه به ورته برابریږي. د اسلامي امارت مسؤلینو او ټولو مجاهدینو ته لارښوونه کیږي چې د هیچا په وړاندې له ظلم او زیاتي څخه کار وانخلي. که په صف کې داسې خلک ولیدل سي چې له خلکو سره بد چلند کوي، ژر باید خالصلا او محاکمو ته وسپارل سي. ټول والیان، ولسوالان او نور مسؤلین په خپلو سیمو کې د هر څه مسؤلیت لري. که په امورو کې بېغوري وسي او یا خلک ناراضه سي، ملکي خلکو ته تلفات پیښ سي یا بله ستونزه رامنځته سي، له مسؤلینو څخه به یې پوښتنه کیږي. هغه اشخاص چې لا هم په هیواد کې د جنګ او جګړو ورته لمن وهي، د پاڅونوالو په نامه اربکیان مسلح کوي او یا د خپل ځان د نامشروع اقتدار د ساتلو لپاره له عامو خلکو څخه د پاڅون په عنوان سوء استفاده کوي، هغوی باید پوه سي چې د اسلامي امارت چلند به په وړاندې ډیر جدي وي. هغوی به له عفو څخه محرومیږي. نو باید له هر ډول خصمانه حرکت څخه ډډه وکړي. عام ولس هم باید خپل اولادونه د داسې جنګ غوښتونکو کړیو په خدمت کې ورنه کړي او مخه یې ونیسي. والسلام. د افغانستان اسلامي امارت. زما غږ لرئ؟ غږ دې لرو قاري صاحب، مهرباني وکړه. په اعلامیه کې یو څو ټکي مهم دي، هغې نه وروسته بیا شاهین صاحب د فارسي اعلامیه واچوي. اوله مهمه نقطه په اعلامیه کې هغه ټول ولس ته ډاډ او اطمینان ورکول دي چې د دوی شتمنۍ، د دوی د سر و مال حفاظت د اسلامي امارت لومړیتوب دی او د هر چا سر او مال به محفوظ وي. دویمه د وروستیو تحولاتو په اړه بیا هم ولس ته ډاډ ورکول دي چې د جنګونو نه امنیو نه به انشاءالله دا ولس خلاص شي او دلته به اسلامي نظام قائم شي. او بله مهمه نقطه هغه د هیواد مختلفو اقشارو، مختلفو قومونو، قبیلو ته ډاډ او اطمینان ورکول دي. دشمن هڅه کوي چې ځینې قومونه او ځینې اقلیتونه راوپاروي او د موږ په مقابل کې د جنګ په صف کې ودروي. اسلامي امارت په هیڅ ډول تبعیض باور نه لري، په هیڅ ډول ژبني، سمتي، قومي تبعیض باندې باور نه لري. د اسلامي امارت په صف کې الحمدلله د هر قوم مجاهدین شته او په ټولو ولایاتو کې د اماغه ولایت خپل مجاهدین الحمدلله جنګیږي او فتوحات کوي او د اسلامي نظام د اقامې لپاره کار کوي. نو په دې اړه هم باید څوک تشویش ونه لري چې اسلامي امارت مجاهدین به کوم قبیلوي، قومي او سمتي برخورد د دوی سره وکوي او یا به د چا نه انتقام واخلي. موږ د انتقام فکر نه لرو او د دشمن په صف کې ولاړو عسکرو، پولیسو، اربکیانو، ټولو کارمندانو ته د اسلامي امارت له لوري بیا هم دعوت دی چې راشئ، د موږ غیږ درته خلاصه ده، راشئ د اسلامي امارت د صف سره یو ځای شئ. او هغه خلک چرواکي چې هغه د مخالفت نه لاس اخیستی ده، هغوی د کوشش نه کوي چې دولتي ساحو ته لاړ شي، دولت د واکمنۍ ساحو ته لاړ شي.
د اسلامي امارت د واکمنۍ په ساحو کې دی اوسېږي، اسلامي امارت دوی ته د دوی د ښه ژوند او د امنیت تضمین ورکولی شي. او بله مهمه نکته، اسلامي امارت ټولو تجارانو، دکاندارانو، هټیوالو او د تجارتونو د شرکتونو خاوندانو ته بیا هم اطمینان ورکوي چې د دوی مالونو ته څوک ضرر نشي رسولی، د دوی سرمایې ته څوک ضرر نشي رسولی، د دوی مال، عزت، سرمایه به خوندي وي. او اسلامي امارت ګاونډیو ته هم ډاډ ورکوي چې د اسلامي امارت مجاهدین چې کومو سرحدونو ته رسیدلی دي دوی ته کوم ضرر نه پیښوي، د دوی امنیت ته ګواښ نه پیښوي. اسلامي امارت پالیسي هم دا ده چې نه چاته ضرر پیښوي او نه د بل چا د ضرر تحمل کوي. نو ټولو ګاونډیو ته هم اسلامي امارت ډاډ ورکوي. او دغه نقطه مبین صاحب ډیره مهمه ده، دا ډیره مهمه ده په اعلامیه کې. او د موږ هیوادوال باید د دې نه ډیر یو څه واخلي. اسلامي امارت ټولو والیانو، ولسوالانو، ټولو مسؤلینو ته کلک هدایات کوي چې هغه خلک چې هغه خلک ځوروي، بېګناه خلکو ته ضرر رسوي، هغه خلک د بېوسلۍ کی، هغوی ته د سزا ورکړل شي. هغه خلک چې هغه د نورو مجاهدینو په صف کې د نورو د ازار او د اذیت سبب ګرځي. او په آخر کې اسلامي امارت هغه خلکو ته هم یو اخطار ورکوي، کوم خلک چې کوم میلیونران، خاینان، میلیاردران، هغوی چې د ولس راپورته کوي یا د ولس د سوء استفاده کوي، د پاڅونوالو په نوم اربکیان راپورته کوي، مسلح کوي، په دوی وسلې ویشي، هغوی ته اسلامي امارت بیا هم اخطار ورکوي چې د اسلامي امارت تر اوسه پورې د چلند د تاسو سره عفوه ده، که هر څومره لوی مجرم یې خو تا ته عفوه ده. خو که چېرته په د خپل عمل بیا هم په د خپله سرتنبګۍ اصرار کوي، بیا به دوی د اسلامي امارت د عفوې نه محرومیږي. ډېر ښه قاري صاحب، الله مو عزتمن لره، قدرمن شه. که د تاسو خوښ یو دوه اورېدونکي به راواخلو. قاري صاحب محترم که څه سوال لري؟ صحیح ده، صحیح ده. شاهین افغان مهرباني وکړئ مایک مو خلاص کړئ. شاهین افغان مایک مو خلاصوئ، کنې مجبوره بیا مونږ شاهین صاحب هغه خو د تا ملګری د مایک نه خلاصوي، نو په دې بل باندې غږ وکړه. شاهین افغان د مونږ غږ اورې وروره، مایک د خلاص که ته راغلی دلته لایف ته کراوي د سوی د خدای نیکبخته اورې شاهین افغانه. عیسی رحیمي ته مهرباني وکړه، لږ اوچت وغږېږه وروره. سلامونه مې ومنئ، تاسو نور او روم او د سیاست جامع پاکستان وي. وعلیکم سلام. مننه، تشکر. د کاري صاحب څخه یوه پوښتنه زما دغه ده چې څه لامل دی چې اسلامي امارت توجه او دغه اعلامیه چې دوی خپره کړه په دې کې دې ته اشاره وکړه تر څو د خلک عام ولس راونه پاسي او دوی ته وسلې په لاس ورنه کړي. اسلامي امارت خو د دوجیش ملکو سره، د کفري ملکو سره چې هغو تیارې ټانګونه و دا درلودل، نو آیا د ده په نظر دغه هم ولس چې راپورته سوی دی دا یو ځای نیسي چې د دې پر خلاف ودرېږي؟ یوه خبره دا ده، او یوه دغه ده دغه د لارو مشکلات چې مثال د کندهار څخه هرات او د هرات د کندهار څخه کابل ته، دلته تاسو په خپل اعلامیه کې تجاران ته هم ډاډ ورکړی دی تر څو خپل کاروبار په نورماله ډول وکړي. دلته یو مشکل دا دی چې په نورو خو زه نه یم خبر، په نورو تجارانو خو هغه زما کسب چې دی د دواو کسب دی، موږ دواوې استوو کابل ته، هغه پر لارې درېږي، بیا هلته دوایو خو ډېر نازک شی دی، تاسو په پوهېږئ چې لمر یې ووي بیا هغه خپله کالټي خپل مقاومت د لاسه ورکوي. که مریض ته ومرسېږي مریض پیسې هم پر ورکړي خو هغه ته کار نه کوي. د دغه دپاره د ځینو هغه اولیا اسبابو دپاره چې عام ولس ضرورت ورته لري، آیا تاسو یو طرح ورته لرئ دې ته که نه؟ دغه یو دوې پوښتنې مې وې، نور نو ښه وخت ولرئ.
ډیره زیاته مننه قاري صاحب. دواړه پوښتنې مهمه دي. هغه شیان چې اولیا سامان دي خرابېږي هغه ته توجه شي، او د هغه نه ولسي پاڅون کوونکو نه ډارېږي که په دوی مرګ نه لورېږي. مبین صاحب د ولسي پاڅون کوونکو نه موږ ډارېږو نه، موږ په دوی مرګ نه لورېږي. قسم درته خورم چې د اسلامي امارت مشرانو مجاهدینو په دوی مرګ نه لورېږي. موږ دوی ته وایو چې ګوره ستا دا یتیمان ستا دا کونډه بیا سبا د دې ملت بوج ده، دا بیا زما په اوږو بوج ده. ستا په یتیمانو مې نه لورېږي، ستا په ښځو مې نه لورېږي چې کونډه شي. او د چا دپاره کونډه کېږي؟ د یو میلیونر او د یو میلیاردر خاین دپاره کونډه کېږي. هغه پیسې چې همدې میلیونر میلیاردر له تا څخه ښه کولی دي، ستا له جیبه یې وړې دي، ستا نه یې غلا کړي دي. نن هماغه پیسې تا ته دی درکوي د خپلې سرمایې د ساتلو دپاره او تا پې وژني. افسوس کوم ستا په حال نه. ته د چا دپاره قربانېږي؟ د چا دپاره خپل ماشومان یتیمانوي؟ ولې د کابل ادارې عسکر یو په بل پسې دا سیمې تخلیه کوي؟ وجه څه ده؟ ګورئ د دې نه باید یو درس واخیستل شي. هغه فوز چې دوی 20 کاله د هغې په روزلو تېر کړل، امریکایانو وتل لا نه دي بشپړ شوي، د امریکایانو وتل لا نه دي بشپړ شوي، خو دوی دغه د سیمې تخلیه کوي او هره ورځ په لسګونه ولسوالۍ پرېږدي. دا ولې؟ ځکه دوی د جګړې مورال نه لري، عقیده نه لري. دوی په دې پوهېږي چې دوی غلامان دي، دوی په دې پوهېږي چې د امریکایانو د شتون نه بغیر دوی هېڅ نشي کولی. دوی په دې پوهېږي چې ملت راپورته شوی ده. دا 20 کاله دوی په مقابل کې ملت جنګېدو، د دې ملت دیوال جنګېږي، د دې ملت تیږه جنګېږي، د دې ملت کاڼی جنګېږي در سره. دوی په دې پوهېږي. نو دغه خلکو ته مو توصیه دا ده چې بیداره واوسېږي، خپل ځان دې رحم وکړي. د اسلامي امارت غېږه دوی ته خلاصه ده. تاریخ دې وګوري، د موږ تاریخ دې وګوري، د اسلام تاریخ دې وګوري. همدا 20 کاله مخکې ته د امریکایي ټانک نه راکوز شوې، د امریکایي طیارې نه راکوز شوې. زما سره دې څه کول؟ زه پګل نه یم، زه ساده نه یم، زما حافظه نه ده کمزورې، زما نه له یاده نه دي وتلي، ما هر څه یاد دي. خو زه بیا هم در سره کوم، بیا هم مې غېږ درته خلاصه ده. د دوستم په کلي کې د دوستم هغه قومندانان چې مجاهدین په سخت وحشتونو شهیدان کړي وو، پرون د اسلامي امارت غېږه دوی ته خلاصه وه. هماغه قومندانان تسلیم شول، ورته وسلې په ځمکه کېښوې، خو د چا غوږ او پوزه یې مرنګ نه کړل، چا ته یې څپېړه هم ور وانه چوله. دا د موږ اخلاق وو. همدا مجرمین وو چې د موږ د مجاهدینو نه کنټینرونه په دوکه او په غدر ډاخ کړل، په غدارۍ، په دوکه. اول ته یې په دشتو کې شهیدان کړل. موږ ته یاد دي، موږ نه هېر نه دي. خو دا اخلاق د اسلام دي. دا تعلیم موږ ته دین راکړی ده، دا تعلیم موږ ته خپل پیغمبر راکړی ده. د موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکې مکرمې ته داخلېدو هم همداسې سخت مجرمین معاف کړي وو، همداسې سخت قاتلین معاف کړي وو، همداسې هغه خلک معاف کړي وو چې د صحابه کرامو سینې څیرلې وي، هغه خلک یې معاف کړي وو، معاف کړل. دا د اسلام تاریخ د موږ بیا هم تاسې ته عفو کوو، بیا هم تاسې ته پیغام دا ده چې راشئ د موږ غېږ درته خلاصه ده. موږ ستاسې په مرګ نه خوښېږو، ستاسې مرګ موږ ته د خوښۍ سبب نه ده، ستاسې مرګ زموږ مجبوري وه او مجبوري مو ده. او بل دې ورور وویل چې تاسې به کوم خدمات وړاندې کوئ. موږ خو دا 20 کاله ستونی مو په دې کېناستو چې موږ الحمدلله خدمات وړاندې کولی شو. کومې سیمې چې د موږ په لاس کې دي هغوی ته موږ هغه اولي خدمتونه وړاندې کړي دي، په استثنا د هغه صورت چې د کابل ادارې مجرمینو هغه خدمتونه د دوی نه اخیستي نه دي. په سیمه کې هسپتال، په سیمه کې روغتون فعال ده، خو د کابل ادارې ړنګ کړی ده. د هغې حالت نه په استثنا موږ به انشاءالله عملا ثابته کړو. تاسې به یې وګورئ په عمل او په کردار کې به یې موږ درته ثابته کړو چې موږ تاسې ته خدمات وړاندې کوی شو او که نه انشاءالله. مبین صاحب که فارسی اعلامیه واچوئ، شاهین صاحب فارسی اعلامیه واچوئ. مهرباني وکړئ شاهین صاحب محترم. وبخښئ ما ته که لږ وخت راکړئ.
وخت درکو افغان صاحب ټولو ته وخت ورکوو انشاءالله. اعلامیه امارت اسلامی در مورد تحولات اخیر کشور. هموطنان ما آگاه هستند که در این اواخر به نصرت خداوند متعال و همکاری و پشتیبانی مردم ساحات وسیع، دهها ولسوالی، قرارگاه‌ها، پست‌ها و مراکز از سوی مجاهدین امارت اسلامی از وجود دشمن تصفیه شده است. در این شرایطی که پیشروی‌ها هنوز ادامه دارد، می‌خواهیم نکات ذیل را به هموطنان، مجاهدین و مردم عام توضیح نماییم. این فتح و پیروزی بزرگ کامیابی همه ملت مسلمان و مجاهدی افغانستان است. ما به همهشان تبریک میگوییم و آرزوی تحقق کامل اهداف مقدس جهادی را داریم. امارت اسلامی تحولات اخیر را به خیر کشور و ملت می‌داند که از اثر آن عوامل جنگ از ولسوالی‌های زیادی برچیده شده و صلح و امنیت حاکم گردیده است. امید است که این سرآغاز برچیدن همه بدبختی‌ها از تمام کشور باشد. چنان که مجاهدین امارت اسلامی از اقوام، قبایل و مناطق مختلف کشورند، در سطح کشور از هر قوم و قبیله و اقشار مختلف نمایندگی می کنند و به تمام هموطنان اطمینان می دهند که در برابر هیچ کسی عمل تبعیض آمیز، انتقام جویانه، برتری طلبانه و خصمانه صورت نخواهد گرفت. با عساکر، پلیس، اربکیه ها و دیگر کارمندان ایستاده در صف دشمن یک بار دیگر دعوت می دهیم که همچو صدها عساکر دیگر آنها هم با آغوش امارت اسلامی با کمال اطمینان پناه آورده می توانند. ما از آنها استقبال می نماییم و با اطمینان به خانه هایشان خواهد رسیدند. مقامات و عساکر پیشینی که از مخالفت دست کشیده اند و مجاهدین به آنها امنیت جان و مال داده اند، به زندگی آرام خود در مناطق مفتوحه دوام بدهند. آنها نه به مناطق زیر کنترل دشمن بکوچند و نه هم دوباره راه مخالفت را اختیار کنند. با مجاهدین امارت اسلامی توصیه شده است که با گرفتن ولسوالی ها امنیت را در آنجا تأمین کنند و بر علاوه از تأسیسات دولتی امنیت دکانها، مارکت ها، صرافی ها و دیگر مراکز تجارتی را تأمین کنند تا به اموال شخصی کسی زیان نرسد. اگر مدارس، مکاتب، کلینیک ها و دیگر اماکن عام المنفعه در مناطق مفتوحه بر اثر جنگ ها مسدود شده باشد، باید فوری دوباره فعال شود و به کارهای خود دوام بدهند. به همه تجاران، دکانداران و مغازه‌داران اطمینان می‌دهیم که هیچ کسی به اموالشان زیان رسانده نمی‌تواند. نخستین کاری که مجاهدین با رسیدن به یک جا انجام می‌دهند تأمین امنیت است تا جان، مال و آبروی مردم مسئول گردد. بنادر مرزی تجارتی که به دست مجاهدین امارت اسلامی افتاده است فعال نگه داشته می شود و تمام صادرات و واردات تجارتی کما فی السابق دوام می یابد و کارهای دفتری تجارتی بدون کدام مانعی به پیش می رود. به تمام کشورهای همسایه افغانستان اطمینان داده می شود که با رسیدن مجاهدین به مناطق مرزی هیچ مشکلی به آنها پیش نمی آید و روابط حسنه همچو گذشته حفظ خواهد شد و در بخش بنادر و رفت آمد مانعی پیش نمی آید. همچنان خاک کشورهای همسایه نیز از طرف ما در امان می باشد ان شاء الله. با سلطه مجاهدین امارت اسلامی بر مناطق کشور حق کسی ضایع نمی شود. به زنان، مردان، اقلیت ها، رسانه ها و تمام اقشار جامعه یک بار دیگر اطمینان داده می شود که امارت اسلامی آنها را به نگاه احترام می بیند. همه حقوق شرعیشان داده می شود و زمینه کار و خدمت مشروع برایشان فراهم خواهد شد. به مسئولین و مجاهدین امارت اسلامی هدایت داده می شود که در برابر هیچ کسی ظلم و تجاوز نکنند. اگر کسانی در صف دیده شدند که بر مردم ظلم می کردند، فوری باید خلع سلاح و به محاکم سپرده شوند. تمام والیان، ولسوالان و دیگر مسئولان امارتی مسئولیت همه امور را در مناطق کاری خود دارند. اگر در کارهایشان تغافل صورت گرفت یا مردم ناراض شدند یا به مردم ملکی تلفات وارد شد و یا مشکلی دیگر پیش آمد، از مسئولین بازپرس خواهد شد. آنانی که هنوز هم در کشور با آتش جنگ و جدل دامن میزنند به نام خیزش‌های مردمی، اربکی‌ها
و افراد غیر مسئول را مسلح می کنند و یا برای دوام قدرت نامشروع خود از مردم ملکی به عنوان خیزش استفاده سو می کنند، باید بدانند که برخورد امارت اسلامی در برابر آنها بسیار جدی خواهد بود. آنها از عفو محروم خواهد شدند. بنابراین باید از هر گونه حرکت خصمانه خودداری کنند. مردم نیز باید اولاد خود را به خدمت چنین حلقات جنگ طلب نگذارند و از پیوستن به آنان جلوگیری کنند. و سلام. امارت اسلامی افغانستان. قاری صاحب محترم مهرباني وکړئ. مبین سے محترم لکه څنګه چې د فارسی اعلامیه کې هم واضحه شوه، نو موږ ټولو د هیواد ټولو قومونو ته ټولو ورونو ته همدا اطمینان ورکوو چې اسلامي امارت په قومي او سمتي تبعیضونو باور نه لري او په دغې شیانو اسلامي امارت باور نه لري. همداسې موږ ګاونډیانو ته هم دا اطمینان ورکوو. او نو د نن ورځې مفتوحه ولسوالیو په باره کې نن الحمدلله د تعداد خو مبین صاحب تعداد معلوم ده درته، الله دې رحم وکړي، الله دې فتح نور هم زیات کړي. کله کله سړي تعداد هم غلط شي. ما ته خو 100 نه باره ښکاري قاري صاحب، کله کله غلط. نه 100 نه خو وخت 150 ته رسېدلي. نن ورځې تعداد یادوم، د نن ورځې د مفتوحه ولسوالیو تعداد چې ده، نو ته ودرېږئ وګورم چې نن ورځې څو ولسوالۍ فتح شوي. ورور دی هغه د امارت اسلامي د افغانستان سره قاري صاحب چې د ورځې 10 فتح کېږي نو د چا نیکه به حساب کړي. نو چېرته حسابېږي او که نه. مهمه دا ده، ګوره یوه مهمه نکته زه درته ووایم. دغه د عسکر ولې تختي ولې منډې وهي؟ دا وجه علت دا ده چې دوی پوهیږي، د عسکر په خپله پوهیږي چې دوی د چا دپاره وژل کېږي، د چا دپاره دا جګړه کوي. هغوی درک کړه، هغوی ته معلومه شوه د جګړې په لیکه کې عسکر پوهیږي چې د ده قمندان چې کاره ده، هغه پیسې چې د ده په سر اخیستل کېږي څومره ده ته رسېږي او څومره دغه فاسد جنرالان وهي. دغه د اردو فاسد لوی لوی جنرالان چې دا ټول په خارج کې حسابونه لري، بنګلې لري، جایدادونه لري. نو دغه ورونو ته متوصیه دا ده چې لا هم وخت شته، لا هم تاسې چانس د دې لرئ چې د اسلامي امارت د مجاهدینو سره یو ځای شئ او خپل مسؤلیت ادا کړئ. څومره ښه چانس دی. د تیرو 60 کلونو ټول جرمونه تاسو در بخل کیږي، دا ټول جرمونه تاسو در بخل کیږي. هیواد دې خرڅ کړی و، خاوره دې خرڅ کړې وه، ایمان او دین دې خرڅ کړی و د $2 په مقابل کې. دا ټول تاسو در بخل کیږي، تا ته معافي کیږي. امارت صرف د تا نه دا غواړي چې وسله دې په ځمکه کېږده، بس. نو زه هیڅ شي حساب یې تا سره زه نه کوم. نو باید د دغه چانس د دغه موقع نه استفاده وشي. شاهین صاحب ویډیو واچوه. قاري صاحب محترم، دغه د هاشتاګ په باره کې مې توصیه د ملګرو ته وکړئ چې هاشتاګ وچلوي. موږ د عدلایف هم کوو، هاشتاګ هم چلوو. ماشاءالله ماشاءالله. د خلیفه صاحب د مرکې هاشتاګ او همداسې د اعلامیې هاشتاګ. قاری صاحب محترم، دغه یوه ویډیو ده، یو هزاره ورور دی چې د امارات اسلامي د افغانستان سره یو لوی قمندان دی دایکنډي کې سرپل کې نوشتم د مهدی مجاهد هزاره از ولایت سرپل. وابرو د دغه ورور خبرې شن امارات اسلامي د افغانستان در موضوع د یو قوم نه ده، د یو ملي قیام ده. بالکل دا باور وکړئ که اجازه بدید. وارث برادر محترم، از شما و همچنان تمام دوستا و برادران و همکارهای شما جهان سپاس و امتنانی را به عمل می آورم که به ما موقع دادین و زمینه صحبت با استودیو الاماره برای ما مساعد کردین. این جانب مولای مهدی فرزند مراد مجاهد خو خیر دی چارته ده ډیر زیات دي شاهین صاحب.
موبایل کې مې چارج نشته وبخښئ موبایلو کې مې چارج نشته کار مو ده مهرباني وکړئ هیله مو دا ده شاهین صاحب چې کله د ویډیو درته ویل کېږي بیا ویډیو اچوئ ځکه ترتیب د لایو بیا خرابېږي مهرباني وکړه وروره ته د هغه سوال دی وکړه افغان یم ته ډېر وارخطا یې دا د 3 کالو مخکې ویډیو ده مهرباني وکړئ سلامونه او نیک هیلې او احترامات مبین صاحب ته او کاري صاحب ما پوښتنه دا ده دولت په ځای پرېږده وخت کې چې تاسو په ولسوالۍ باندې جنګ کوئ لکه مثال د قره باغ در واخله په قره باغ کې چې کوم کورونه بې ځایه شو د دې جنګ لامل له وجې او دغه خلک وځورېدل او افغان ولس یا عام خلک په دې کې شهیدان شول نو آیا دغه اسلامي نظام راتلو لپاره د جنګ ښه حل لاره ده او که د خبرو اترو او دې کې څوک وژل کېږي په دې جنګ کې ته څوک یې طالب څوک ته او عسکر څوک ته تاسو ته چې موږ دا کوم وخت چې ګورو تاسو ټول له جنګ نه استفاده اخلئ صرف وژنه ده بس څوک وژنه کوي وروره وژنه نشته وروره نه خطا شوی چا غلط معلومات درکړي وژنه نشته دا څومره تسلیمۍ چې روان دي الحمدلله افغانان دي نه وژنو نه دوی موږ وژني نه موږ دوی وژنو هیڅ خبره نشته افغانان دي د موږ ورونه دي وسله په ځمکه دي د موږ سره یو ځای کېږي نه څوک وژل شوي دي او په کوم ځای کې چې څوک سرتنبګي کوي طبعا هغه وژل کېږي هغه بیا هم د موږ مجبوري ده موږ د هغې وژل نه غواړو موږ دوی ته چیغې وهو نارې وهو سورې وهو چې وروره ستا وژل زه نه غواړم ته بل چا استخدام کړی وي بل چا تا ته ټوپک په غاړه در ایښی و هغه چا چې تا ته ټوپک په غاړه در اچولی و هغه لاړو درنه ته یې پرېښوې خو ته بیا هم زما افغان یې زما ورور یې زه بیا هم په لاس نه د انتقام لاس نه پورته کوم او څومره ولسوالۍ چې فتح کېږي اکثره یې په سلو کې 90% پرته له جګړې او جنگ فتح کېږي پرته له مقاومت فتح کېږي بس عسکرو د کور ودان وي نو بس وسله په ځمکه کېږدي او د اسلامي امارت د صف سره یو ځای کېږي زه دا درته وایم قاضي صاحب چې د دې جنګ کې عام ولس ته ډېر سخت ضربې ورسېدل حتی موږ لیدلي دي کوم عسکر چې تسلیم شوي دي له هغه نه بعد هم ویستل شوي دي ښه دا چې وویستل شي هغه نه وروسته هم وروره ته تبلیغات مه کوه ته په کوم جي کې زه د پکتیکا ولایت یم د پکتیکا ولایت او د کومې ولسوالۍ خبره کوې هغه څه کوې پوه شو تاسو خو اوس بیا پوښتنې کوئ چې هغه څه کوې نه تا له امریکانو سره جهاد کړی ده الحمدلله څو امریکان دې وژلي دي عجیبه خبرې کوې والا تاسو ګوره مبین صاحب ما شپږ دانې اوس هم ما وچ کړي دي ځان سره یو کوشش وکړه چې دلته منفي پوینټ ما هغه کوه څه رقم درته اسلامي دغه رهنمود ته ګوره هلته څومره توصیې شوي دي د عام ولس زیان نه رسیږي تجارانو ته زیان نه رسیږي ولسي خلکو ته څوک زیان رسي هغه د مجازات شي سلا د تېنه واخیستل شي دا ټول هغه توصیې وي چې د طالبانو مشر یې کوي د طالبانو یو مشر قمندان یو امیر ورته دا توصیه کوي ته وایې کاراباغ پرېږده لیونی 1200 کورنۍ نو هجرت ونه کړي دغه مونږ چې په دغه غرو کې پراته یو بچي مو ټوله ورځ خو مونږ هم د افغانستان څوک خو پیسې نه راکوي جهاد د فریضه ده کوي خپل مسؤلیت ادا کوو دا ولس خو مونږ وژنو نه خو د دې په خاطر چې د جګړې د لمبې خوراک نشي دښمن بمبار ونه کړي په دې خاطر چې هله دلته ولسي خلکو په کور کې طالبانو کې څوک کډه شول نو دومره خو ته داسې خو مه کوه چې هم زه جګړه وکړم هم ولسي خلکو ته قاري صاحب محترم دلته په لایف کې زنګ مه وهئ هم په ولسي خلکو ته حلوا ورکړو هم ډوډۍ ورته پخه کړو هم قوت العمود ورکړو دغه عمر هم زیاتې دي د طالب په اوږو مه سپرېږه وروره جنګي حالات دي چټي تبلیغات مه کوه اتل افغان مهرباني وکړئ مایک مو خلاص کړئ نه طالب ته چای ورکړئ نه ډوډۍ ورکړئ مکمل راجګېږي تبلیغات هم ورپسې کوئ نه کومه خرچه ورکړئ طالب نه خو څه له اسمان نه راځي خو همدا ما او تاسو ورسره کومک ونه کړو طالب یې له کومه کړي خپل کور یې پرېښی بچي یې پرېښی د ټولې نړۍ بوج یې په اوږو اخیستی د ټولې دنیا ټاپي ورباندې دي زندان زولانه شهادت په شهیدان په تبرونه وهئ هغه ته نه ګورې ولس له پلان کېجي نه پلان کېجي ته کاټه زه عجیبه پوچ تبلیغات کوې خدای دې خوار نه که غټ سړی شرمېږم نه اتل افغان مهرباني وکړه اتل افغان هم لاړ ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
لږ زره هغه وکړي، طالبان نرمي کوي، نو تاسو هم داسې مه کوئ ذاتي بیخونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کری صاحب زه یو کوچنی سوال کوم. دغه د اسلامي امارات اعلامیه مې هم اوریده، د محترم خلیفه صاحب اعلامیه مې هم اوریده او ته تشریح هم کړه. خلیفه صاحب اوس په دې خپل اعلامیه کې ډیر تمرکز په دې وکړ چې باید نظامی تاکتیک تغییر کړی دی، اوس باید ډیر خدمات وشي، ملکی خدمات وشي. دا زموږ شان خلک په دغه کلیو کې ګوره اوس پلچک رنګ شوی دی، بل شی رنګ شوی دی، مریضان دي، دا خلک دي. مونږ په اروپا کې ناست ډاکټران، متخصصین، انجینران، مونږ ته به کله تاسو د خپل پیغام راولېږئ چې په کومه لار دار شو، کوم کلی، کومې بونډې، کوم ولایت ته مونږ لېږئ چې مونږ خپل ملت ته خدمت وکړو په یو شکل، څه قسم به دار شو، څه کله به دا پیغام مونږ ته راکړئ د مونږ په ټول د اروپا په خارج کې ناست متخصصین چې ناست یو د دغې ورځو په انتظار یو. ډاکټر صاحب محترم، تاسې په تاسې موږ ویاړو او تاسې د دې ملت راتلونکي سرمایه یې، په تاسې موږ اتکا لرو، په تاسې موږ ډاډه یو. الحمدلله موږ په اروپا او امریکا او په خلیجي هیوادونو، په نورو هیوادونو کې داسې قدرونه لرو، داسې مسلکي خلک لرو چې د راتلونکي اسلامي نظام ستنې به وي انشاءالله. ډاکټر صاحب محترم، د امریکایانو ټغر هم ټولیدونکی ده، د دغه ټامیانو ټغر هم ټولیدونکی ده. په ډېر لنډ وخت کې به انشاءالله دا ټول هیوادوال چې په خارج کې اوسېږي د خپل هیواد نه تښتېدلي دي، د بې امنیو د وجې نه، د دوی د سر او مال د نه حفاظت د وجې نه، دا خلک به بیرته هیواد ته راغوښتل کېږي، د دوی نه به ګټه اخیستل کېږي، دوی به د ولس د خدمت جوګه ګرځي. زه تاسو ته ډاډ درکوم انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به انشاءالله په تاسې باندې غږ وشي. ډاکټر صاحب راشئ، تاسو ته یو لوی هسپتال جوړ کړی ده، نو بس تاسې به د په دې ځای کې د ملت خدمت کوئ انشاءالله. دغسې ستا په څېر سلګونه ډاکټران، سلګونه انجینران، سلګونه مسلکي افغانان. مگر شرط به دی خاري صاحب محترم، ډاکټر صاحب شرط به دی چې د هغه اپریشن به دا ویډیو بیا څنګه جګه سواله شرط به دی چې د اشرف غني د اعصاب اپریشن به کې ګوري بس د کې مازغه شته کنه. صحیح دی ستر جنرال صاحب، په دې شرط کې د 25م تاریخ نه وروسته بیرته راغی افغانستان ته. خاصه صحیح ده. مننه ذاته مننه. هلال احمدي مهرباني وکړئ. هلال احمدي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام مهرباني وکړئ. سوال ملان وکړه. سوال خو نشته، مطلب داسې یو لږ تفصیل ده د حقایقو په باره کې، ځکه چې موږ د وګړي په خاص زموږ غږ هېڅ هم نه اورېږي. اواز دې صحیح نه ده وروره، لږ ذره د مایک لږ یو صحیح جي ته کټ کېږي. سره محترم اوس اواز صحیح شو؟ اوس صحیح شو. نو مو په خپله دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې به ځان چې واحد د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا ټول افغانستان ته کوم هغه چې تاوانونه رسېږي د امارت لخوا به نه وي، او دا ځکه چې د اسلامي اماراتو مشران په افغانستان کې کومه یوه ښکلې وداني نه لري چې څوک په دې حقایقو سترګې پټې کړي. نن سبا دا ټوله د کابل اداره چې کومه اداره ده دا وګوره، هر یو په افغانستان کې د سرو زارو نه ښکلې ښکلې بنګلې جوړې کړې دي، د افغانستان ولس یې در بدر کړې ده. نو په خوست ولایت کې اوس زه دلته راځم، په خوست ولایت کې یو پیښه شوې ده، د څو ورځې مخته یو کس نه موټر غله کړی ده، د کمپین والا موټر د پستې په 10 مترۍ کې هغه موټر غلو بوله ده. بیا د کمپین په کور د کمپین 2 عسکر د کمانډان د په هغه کورې نه بسله ده چې کله خلک سوي رغل دی کمپین والا ورته ویل دي چې تاسو اوس په چا دوا دلته وکئ چې موږ تاسو ته موټر درکړو. اوس موټر هم نه ورکوي، پیسې هم ترنه غواړي، ورته چې تاسو موږ ته پیسې راکړئ چې تاسو ته موږ موټر خپل وسپارو. نو دا تر نن ترې پوره د 20 کلونو تر نن ترې پوره په دا شو کولو کې عادت دی، شو کې هغه د دوی مسلک ده، خلکو نه پیسې اخلي، او بل دا د وطن دپاره لیواله نه دي، بس واحده ډله د اسلامي امارات. ډېره زیاته مننه هلال احمدي صاحب، اتل افغان مهرباني وکړئ، قدرمن شئ، ډېره زیاته مننه وروره. وخت مو کم د کسان ډېر دي، اتل افغان صاحب مهرباني وکړئ.
اتل افغان صاحب مایک مخلاص کې تاسو څو واره لاړې بیرته راغللی تر څو م زه راجي کړم اتل افغان صاحب هغه لیکلي مبین صاحب زه غوږ باسم خالي لیکلي لاندې ښه چې غوږ باسې خو بیا د لاندې کښېني ته مهرباني وکړه نصیر احمد زنداني څه غورې دي څه کیسې دي کاپیسا خواته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جنرال صاحب ته او قاری صاحب ته د له کومې سلامونه وړاندې کوم ډاکټر صاحب ته نور خیرات ده ان شاء الله قراري ده الحمدلله نن په کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ قلسۍ ولسوالۍ الحمدلله ټوله فتحه شله او یو ټانک یو ډاکټر مجاهدینو لاسته راغله او بل د قاری صاحب نه یو معمولي سوال لرم نن 9 بجې سهار سړی بسته ولسوالۍ مو نیولې د یو ټانک او یو رینجر دا ولې دوی ته همدغه سپارلي وو که نه بس دا کابل اداره ده که نه بس دا خپله راغله مجاهدینو د خپله راغله هر څه یې ځان سره راوړل خپله مجاهدینو مبارک شه خو د قاري صاحب نه یو سوال لرم چې هغه سوال هم دی خو دا د کابل فاسق یو مزدور ادارې مرتد ادارې یو بل کار شروع کړی دی نو دا د ښاراتو کومې د ښاراتۍ ښځې دي که نه بازارونو والا ښځې دی راجمع کړي دي ته ټوپک په لاس کې ورکړي دي نو دغه اوس دغه کوم امارت اسلامي مجاهدین ته کومه توجه څه لري که نه دغه هغه لږ تشریح په قاري صاحب محترم وکړي دا کې زه ډېر سودایي غوندې یم السلام علیکم سلام بیا د تخلص هم سودایي کې د قاری صاحب مهرباني وکړه قاری صاحب سعید خوستای ښه سمیع الله احمدي مهرباني وکړئ سوال ته مو راشئ قاری صاحب تاسو موږ سره یاستئ و زه در سره یم مبین صاحب السلام علیکم سمیع الله السلام علیکم جنرال صاحب وعلیکم السلام سلام دی ورسیږي تا ته او قاری صاحب ته او ډاکټر صاحب ته ټولو د لایف ګډون کوونکو ته مې سلام ورسیږي جنرال صاحب ما خو سوال د قاری صاحب نه یو سوال چې د مزدور ادارې بوډاګیان دغه عطا محمد نور او جنرال دوستم دغه اعلامیه خپروي چې مثلا که مجاهدین مثلا په لاس درغلل چې دولت ته ژوندي ونه سپاري عمل ته حلال کړه د دو په باره کې تاسو څه هغه لرئ محترمه ما خو داسې شی چې نه دی اورېدلی چې د خلکو ویلي وي نو داسې دا خبرې خو دې وخت خو تېر شوی دا به دوی دومره جرأت به دوی نه کوي خو بیا هم د دوی نه موږ غوښتنه دا ده دا د لویو لویو مجرمینو خاینانو نه هم غوښتنه دا ده چې د اسلامي امارت د عفو فرمان څخه ګټه واخلئ او د دې وخت را رسېدلی ده چې نور له خپلو کړو پښیمانه شئ او د خپل تیر په باره کې بیا فکر وکوئ قاری صاحب محترم د نن فتح شو ولسوالیو تعداد راته ونه ویلې که نه غلط شو لکه چې درنه محمد افغان صاحب مهرباني وکړئ محمد افغان السلام علیکم جنرال صاحب ته قاری صاحب ته مبین صاحب دا تعداد به درته ووایم دا د نن د فتح ولسوالیو تعداد به درته ووایم اول خو په پکتیا ولایت پټان ولسوالي دویمه د بدخشان ولایت د خاش ولسوالي اواز شته و اواز دسته قاری صاحب د خاش ولسوالي دریمه د غزنی ولایت د دیوبند ولسوالي دا درې شوي او څلورمه د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالي او څلور شوي پنځمه د بغلان ولایت دا خونه ده دغه ودرې ده بغلان ولایت خنجان ولسوالي خنجان ولسوالي او دا خنجان ولسوالي چې مبین سید پرون دا څربکیان وربکیان هم سره کې راټول کړي و چې دا چې دي چې خیزش مردمی ده که شیخ اسرخه واغه نن بیخي ورک وای ټوپک ټول وړي کور کې چې اوس طالبان راغله ټول ورته تسلیم کړل او بل ولسوالي دغه د پکتیا ولایت روحاني بابا ولسوالي
هو روحاني بابا ولسوالۍ. بل په همدې پکتیا کې بل هم در واخله د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ. هو مبارک دې شدای و بغلان خواته لږ پسې تاو شه د تاله او برفک ولسوالۍ. تاله او برفک دا یا ته او بیګا د شپه به زه بله به دا درته ووایم چې زموږ خواته د ځاځي میدان ولسوالۍ محاصره ده انشاءالله سهار چې راپورته کېږو د هغې به هم خبر واورئ. هو بالکل انشاءالله هو ما مې څه که نه نو یو دو خواته هم سته مالدار یې پرېښوده او اخواته هلمند خواته ګرشک اخوا دو خوا چېرته کومه ولټوه که پیدا سي قاري صاحب. څنګه مالک د هلمند شاوخوا داسې وګرځه راوګرځه که کومه بله پیدا سي کمې دي کمې دي که نه او تعداد کم شو لږه شي. السی د ورسره ونه مبین صاحب السی کپیسا السی ولسوالۍ او بالکل او رښتیا دغه دا خو تازه راپور دا یې نه ماشاءالله زموږ راپور ته تاسو غوږ نه باسئ که نه مبین صاحب والا د تا ډېر مهمه راپور هغه خو ما واله نه حساب کړی ده ښه هغه تاسو یو ټانګو یو رینجر بسته ولسوالۍ کې نیولې ده نو ښه نو محمد افغان صاحب مهرباني وکړئ تاسو. السلام علیکم جنرال صاحب ته او قاری صاحب ته. جنرال صاحب د ما خو دغه سودا دغه چې کېده چې دغه شړونګا ورسره دا بل روان دي دغه امریکا ته او دلته به انشاءالله مجاهدینو به رسۍ هم په اوبو کې خیشته کړي داسې نه وي دا له دې رسۍ نه بچ سي. نه بچ کېږي انشاءالله بیرته خو نه راځي خو هلته پسې ورځو راولو یې انټرپول پولیسو له لارې پوه شولې بیا خو به طالبان نړیوال خلک یې وروره داسې خو به نه وي امریکا ته کار چېرته ورته راکړه دا سړی راکړه داسې خوسې ده او یې چرت ورته ونه ځان دغه باچ نه کې او بل دا ښځې مزې راویستې دي جنرال صاحب دغه کې دا مجاهدینو ته لږ هدایت ورکړئ چې ویې نه ولي سره بیا خو چغې وهي ورته یې بړ پرې کوئ خالي خدای مو خوار نه که ټوله توجه مو د ښځو خواته ده پرېږده دغه مسله پرېږده هېڅ خبره هم نشته. زه هم څه ونه ویستل چې خالي په باو باندې سلا اچوي عزتي صحیح ده د خود پروا نه کوي هغه هسې یو شوشا ده دا پخواني عکسونه دي دا د قمندان کفتر عسکر دي پوه شولې هغه خو دې پېژانده هو مې پېژانده او دا د هغه عسکر دي مهرباني وکړه وروره کامره دې م خلاصه کړې ده ښایسته ځواني خدای درکړې مهرباني وکړه. ښه اورې السلام علیکم. وعلیکم السلام مشتاق احمد ستړی جنرال مبین صاحب سلامونه او سور سلامونه خاص تا ته والله چې یو کال کنه دلته وګوره مسلمانه د خدای سپین بیرغ مې لګولی او ته ماته سور سلام اچې سپین سلام محمدي سلام او دا د سلوکونه الله دې عزتمن لره مهرباني وکړي کوم سوال صاحب ته ډېر سلامونه تاسو ته ډېر سلامونه. وعلیکم السلام. یقین وکړئ چې زه د یو کال نه لګیا یم چې زما ستاسو سره رابطه وشي او ستاسو ډېر زیات مینوال یم. یقین وکړئ چې سحر ماښام ځان ته دعا نه کوم خو تاسو ته دعاګانې کوم الله هم بریالي کړه او یقین وکړه زه سوال او بل څه نه لرم. بالکل سوال او دغه نه لرم صرف ستاسو د حوصلې دپاره او ستاسو د خدماتو د جذباتو دپاره سلامونه. مشتاق صاحب خوشحاله اوسئ الله دې اجر درکړي. مشتاق محمد عزتمن لره قربان دې شم خیر اوسئ ډېره زیاته مننه. جزاک الله نور وخت هم نه ده ستاسو ډېره مننه ډېره مننه تا نه. اتل افغان صاحب ته که کوم سوال لرې څه راجیږ دې کمه ګوته راته جیږه که کامره دې خلاصه که زه جیږ دې کم که سوال نه لرې کرا لاندې کښېنه تا بریتونه جار سمه پوه شولې. مبین صاحب ما ته اجازه راکړئ. الله دې مال شه قاري صاحب محترم په الله دې سپارم بازتي. وعلیکم السلام قاري صاحب خدا د بس انډیوالي موږ سره پرېښودله محمد افغان صاحب زه یم لږ زره جنرال صاحب در سره بې غمه سي ته عزتي زه د چا په کیسه کې یم نه یم